او تر موږ نه چې د خپلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې په بنګله نه فرمایش وکړ روماني شانتې دغه دی وړاندې په یو کالج کې پروګرام و نو هغه د کالج چا کم مشر نو هغه په خپله مولانا صاحب و مخې ته هلکان ناستو نو ما ویل چې خدای اوس په د چا د طبیعت شعرونه وامه کړم نو هغه راپسې د شان اواز وکړي وي د هلکان تاسې رومانټیک شعرونه ووایه نو ما ویل چې خدای مونږ خو تش نو ډاکټر صاحب ما ورته وایي چې داسې کار وکړه مونږ ته لږ په ساده لفظونو کې وایي مونږ خو دغه غر دی او صحابي دي چې رومانټیک څه ته وایي که نه نو ما ته یې دا دوی ته لږ د یارانو شعرونه ووایه نو دغه یوه لږ پکې ده یو جهان مننه حاضرین مجلس ته مشرانو کشرانو ته بیا په خصوصي توګه ډاکټر صاحب ته حمایت الله معیار صاحب ته چې زموږ د مردان سرسڼه ده او دومره ښکلی پروګرام جوړ که او موږ له پکې دعوت راکړه نو یو جهان مننه بس مشرانو خبرې وکړلې بس دغه ډاکټر صاحب ما یو شعر کې ویلي چې هر محفل کې د محفل مطابق بویه هر محفل کې د محفل مطابق بویه په مجلس کې مسلې چې شروع نه کړي نو په باچا خان میډیکل کالج کې پروګرام دی بیا د پښتو په کلتوري ورځ پروګرام دی نو دغه دای مطابق یو څو شعرونه به ووایم انقلابي چې ولی خان او باچا خان په بیرته بیا نه راځي چې ولی خان او باچا خان په بیرته بیا نه راځي بل څوک په کار د پښتنو پښتونخوا نه راځي او چې د شهید ملا خانزیب قاتل یې ونه لیدو دې ریاست باندې یقین مې د بینا نه راځي ما ته وړاندې مې ورور وی ته خو دا شعر نه وایه خو جیل میان څه جونې چې سړی پکې جیل تیر نه کړي که نه نو چې د شهید ملا خانزیب قاتل یې ونه لیدو دې ریاست باندې یقین مې د بینا نه راځي او دا ورځ مانځل د پښتنو نه هېرېدونکی غم دی پس له بابړې دې په موږ بله واقعه نه راځي مننه چې دا ورځ مانځل د پښتنو نه هېرېدونکی غم دی پس له بابړې دې په موږ بله واقعه نه راځي او ما هم په سور کپن کې خښ کئ کارمان مې منئ ما هم په سور کپن کې خښ کئ کارمان مې منئ یارانو بل څه وصیت په خوله زما نه راځي او لکه د شپې نور راخاته دي پښتانه یو کېده لکه د شپې نور راخاته دي پښتانه یو کېده دا خوشحالي په موږ او تره په دنیا نه راځي او دغه څو شعرونه په دې روانو حالاتو ډاکټر صاحب چې ډکه د سرو سپینو نه اوس دې کیسو ته پاتې شوه ډکه د سرو سپینو نه اوس دې کیسو ته پاتې شوه او خاوره پښتنه چې مې د سوال روپو ته پاتې شوه او ای ملا خانزیب شهید راشه چې ووینې ستا هغه شتمنه پښتونخوا چندو ته پاتې شوه مننه چې ای ملا خانزیب شهید راشه چې ووینې ستا هغه شتمنه پښتونخوا چندو ته پاتې شوه او ګرانه ده چې دا پښتنه خاوره بیا آباده شي داسې بې ضمیره بې پښتو سړو ته پاتې شوه او چا چې د دې خاورې په مخ ټول عمر توکلي دي خدایه نو بیا څنګه اخر څنګه هغو ته پاتې شوه او دې پښتنې خاورې چې نران خپل زیږولي وو بیا څنګه لاوارثه سرتور سر پردو ته پاتې شوه او ښکلې پښتونخوا وه خو د وخت د اعتماد په زور ورانه شوه او تره چې ړندو کڼو ته پاتې شوه او دغه څو شعرونه نور هم چې نه د دین نه د دنیا نه د کاله شو هیڅ بې ایسه بوج په سر د ژوندانه شو چې د 3 کم اتیا کالو کې شمار وکړئ ډېر پیدا شو که نه ډېر پښتانه مړه شو چې د 3 کم اتیا کالو کې شمار وکړئ ډېر پیدا شو که نه ډېر پښتانه مړه شو چې په سر د پښتنو کرسو لتلي اوسو خبرې چې اوس هغه خلک څه شو چې په سر د پښتنو کرسو لتلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغې جنج ته مو د سترګو تور اوبه شو او چې خبره د پښتون په حق کې راغله ډېر ښاغلي هم کاڼو شو هم ړانده شو
او دغه څو شعرونه نور هم چې څوک په شهوت څوک په شهرت څوک په روپو پسې دي، څوک په شهوت څوک په شهرت څوک په روپو پسې دي، څوک د بنګلو موټرو زیار له په کرسو پسې دي، او ډېرو بېننګو جنازه د پښتو ویستله او بلا بېننګه د پښتو په قتلېدو پسې دي. او زه خو حیران د پښتنو د ړوند ضمیر کړم چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي. نه زه خو حیران د پښتنو د ړوند ضمیر کړم چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي. او موږ چې د چا نه د سنګرو د ساتو تمه کړه هغه ځوانان مې ټول د آیسو نشو پسې دي. او ته چې د چا په سر د چا نه ګیلمن وې مدام او تر هغه خلک ګوره په هغو پسې دي. دغه یو لږ فرمایش وکړو دا خو څه ګران شانتې دی خو دغه مخکې به نیازه خانه دغه څو شعرونه ووایم چې ځان راته بد ښکارېږي دا په خوله ویل نه راځي. ماله په شونډو ننګو غزل لیکل نه راځي. او وخت او حالاتو داسې حد ته رسولې دنیا چې د ژوندون د تېرېدو پکې اوس چل نه راځي. او یو باچاهان بابا راغلی خو چا نه پېژنده په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه راځي. ډاکټر صاحب دغه یو لږ فرمایش وکړه روماني شانتې دغه دی وړاندې په یو کالج کې پروګرام و نو هغه د کالج چا کم مشر نو هغه په خپله مولانا صاحب و مخې ته هلکان ناستو نو ما ویل چې خدای اوس په د چا د طبیعت شعرونه وامه. نو هغه ته مې ویې ما ابونیري ته چا وی چې پیر بابا لوی دی که د علم غر لوی دی. نو هغه وی چې خدای که اوس پیر بابا یادوم د علم غر هم لوی دی که د علم غر یادوم د پیر بابا لویه هستي ده. نو مې داسې خو زه اریان کړم. نو هغه راپسې د شان آواز وکړ ویې د هلکان تاسې رومینټک شعرونه ووایه. نو ما ویل چې خدای مونږ خو تش نو ډاکټر صاحب ما ورته ویل چې داسې کار وکړه مونږ ته لږ په ساده لفظونو کې وایي مونږ خو دغه غر دی او ساروي دي چې رومینټک څه ته وایي که نه. نو ما ته یې داسې دوی ته لږ د یارانو شعرونه ووایه نو دغه یو لږ پکې او ما په ایمان د توان چې په دې سوشل میډیا به چا خبره زرو ته نږدې شعرونه وي هغه به چا ته نه یاده خو چې څوک هم مخې له راځي نه وي هغه شعر پکې ووایه چې په پینډۍ کې په بنګله نه کېده. نو ما ګوره دا دوراني هغه شعرونه هر چا ته یاد دي که نه. نو دغه یو لږ فرمایش وکړه روماني شعر دی چې پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړم. ما ته پته وه تاسو به پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړم او شپې له درله راغلمه چې ختمې دې ګیلې کړم. او دا به ګورې نه وایې چې خوب راله راغلی دی ویښ په یو اشنا چې وږې سترګې دې مړې کړم. معنه چې دا به ګورې نه وایې چې خوب راله راغلی دی ویښ په یو اشنا چې وږې سترګې دې مړې کړم. او نن مې زړه له راله ما وې زړه پې راشه اوسېزه او څه به درته یاره روزانه نوې بهانې کړم. او ډېر به دې زما په تمه لارو ته کتلي وي او نن به دې د ستړي انتظار سترګې ودې کړم. او ښه ښکلی غزل په دې شیرینه شپه بیا ولیکه او راشه او تر جانه چې سم زړه ته دې نږدې کړم. پینډۍ والا باندې مو وایه دغه نه پکه ډاکټر صاحب دوی وي دا پینډۍ والا ووایه نو خو دغسې دي چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده. هغه کار مې راباندې وکړ لکه سړی چې 4 میاشتې ولیږي بیا په شړو سر شي که نه. چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده. او که زه د ټریفیک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټر وی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده. نه چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده. او که زه د ټریفیک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټر وی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده.
او تر موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه داسې ناکامیان خلک هم شته چې زما پلار والد صاحب چې کوم دی هغه ساده موبایل یې نه استعمالوي او ناکامیان پسې دا اکثر بیا دا غټ موبایل ته وګوره دا دې څه وایي که نه دغه هم پکې شته چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تر موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده هغه درې شعرونه به ظاهري ووایم چې ظاهر ملا یم خو باطن ایله په څه نه کوم کومه ناسازه ناروا ده چې زه نه کوم او چې یو سړي مې هم په ډېرو ښو کې ښه ونه وي د دغې کخره اوس ته هېڅ چا سره ښه نه کوم او چا راته وی اوسنۍ ښځې سړی خیر ته کښېنئ یېښته مې یو سړي مې هم په ډېرو ښو کې ښه ونه وي د دغې کخره اوس ته هېڅ چا سره ښه نه کوم او چا راته وی اوسنۍ ښځې سړی خیر ته کښېنئ یېښته مې سپین شو خو د دې یېرې واده نه کوم ډاکټر صاحب د دوی فرمایش دی اوس نو هغه دغه د استاد دا نظم بس دغه تاسو زه په خلکو زرې زرې کړم خو چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کېدی شي سوشل میډیا څوک را باندې لوسي زه پې خو مې کړې د درمانه چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي او چې ستړی مې ساروي کې وم چې ځم چېرته استاز وي د 24 ګنټې ورځ کې مې 5 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې صادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډري وې چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا اواز وې او چې ستړی مې ساروي کې وم چې ځم چېرته استاد وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ابلوزه یو وي دا تنخوا لږه سیوا که 80 اوس کمه شي په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړی د چا چې لنګې غواوې او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې او په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې ساروي کې وم چې ځم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې یې وتلي 45 کیلو دی او څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کهانو دی او دا خان استاد یادو ما څنګه جونې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې ساروي کې وم چې ځم چېرته استاد یو دی